بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو کتونکو السلام علیکم. الله مو همیشه د پر خوشاله تر تازه کامیاب او آباد ساته. الله تعالی مو در غم ار مصیبت او در نه په من حفاظت کې ساته. الله تعالی مو د ژوند او د زړه ټول ارمانونه پوره کړم. زما عزتمندو دی ویډیو کې زه تاسو ته یو خاص وظیفه بیانوم او دا وظیفه د الله رب العزت د مبارک نوم د الله وظیفه ده. زما عزتمندو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زمونږ د یوټیوب بل چینل 63000 یعنی 3.0 سبسکرایبر لرل، لیکن د یوټیوب خپل سیستم دی چې د هغې د وجې نه زمونږ چینل بندېدو والا دی. 3 اګست ټیم را کړی دی. اوس پای کې نه ویډیو اپلوډ کېدی شي او نه پکې پوسټ کېدی شي. په دې وجه باندې زما عزتمندو دا یو نوی چینل چې کوم دی نو موږ جوړ کړو په پښتو وظیفه په نوم باندې چینل یوټیوب والا وایي چې ته نشي جوړولی. نو بهرحال دا موږ د حاجت وظیفه په نوم باندې جوړ کړو. نو تاسو څومره ملګري چې زاړه ملګري نو هغه هم ما پیژنې، نوي ملګري چې نو هغه هم چینل سبسکرایب کړئ چې دا چینل مخ په وړاندې لاړ شي. عزتمندو د الله رب العزت مبارک نوم دا ډیر بابرکتی نوم دی. د دې ډیر زیات فواید دي. که چېرته یو سړی دی او په هغه باندې ټینشن وي، په هغه باندې پریشانی وي او هغه چېرته ګڼې ته ورځي او د هغه په زړه باندې درزا راځي او دی چې کوم دی نو لکه د خپل خود نه بار کېږي او د باندې ډېر زیات پریشر راځي، نو هغه له پکار دا دي چې کله دی مونځ کوي د مانځه نه بعد صرف او صرف 21 شپېرې دی الله 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 وایي او دغه ټیم کې د خیر لاس په زړه باندې ږدي. انشاءالله د دې عمل په برکت باندې څو ورځو کې دنه د زړه هغه درزار هغه چې دی نو ختم شي او د دغه زړه باندې چې کوم یره راځي هغه یره به الله رب العزت ختمه کړي. لیکن دا خبره مې یاد ساتئ چې بعضې اوقات په جسم کې څه بیماري وي، یعنې جسماني بیماري وي، د هغې په وجه باندې هم دا مسله کېدی شي. لکه ډېر زموږ په دې پښتنو کې بعضې داسې غریبانان دي چې هغوی د قربانۍ نه علاوه غوښه هغې ته میلاویږي نه. حالانکې دا غوښه چې کوم ده د الله رب العزت د طرف نه د انسان دپاره رزق دی. په دې کې الله رب العزت یو غذایت کېښودی دی. نو په دې وجه باندې زما عزتمندو چې د چا وس کېږي هغه خو خوري، خو چې د چا وس نه کېږي نو هغوی نه خوري د غربت د وجې نه. نو اوس چې هغوی خوري نه د هغوی په بدن کې ویټامین بي 12 ورته وایي دا په بدن کې کم شي. کله چې ویټامین بي 12 په بدن کې کم شي نو زما عزتمندو د هغې د وجې نه هم دا مسایل کېدی شي. نو که بالفرض د چا خوراک څښاک داسې وي چې په هغې کې غوښه شامله نه وي نو چېرته کله ناکله وي نو زما عزتمندو د هغوی په خدمت کې درخواست دی چې هغوی د وظیفې سره سره د ویټامین بي 12 ګولۍ هم استعمال کړي. انشاءالله دغه مسله به الله رب العزت ختمه کړي. د دې نه علاوه زما عزتمندو د حاجت دپاره د الله رب العزت مبارک نوم تاسو له پکار دا دي چې تازه اودس وکړئ. د اودس نه بعد 2 رکعاته نفل وکړي. 2 رکعاته نفل په داسې وخت کې چې هغه ټیم مکروه نه وي، وخت مکروه نه وي او یعنې تا ته فرصت هم وي. کله د نفل وکړل، د نفل نه بعد درود شریف ووایه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې 11 پیرې. د هغې نه بعد یا الله یا الله یا الله یا الله ویل شروع کړه او زما عزتمندو 2100 پیرې یا الله یا الله ووایه. دا چې مکمل کو بیا 11 پیرې درود شریف ووایه. بیا د الله رب العزت نه د خپل حاجت او د خپل مشکل دپاره دعا وغواړه. زما عزتمندو دا ډیر زیات طاقتور عمل دی او دا عمل تاسو 3 ورځې متواتر وکړئ. 3 ورځې متواتر انشاءالله د دې سره به الله رب العزت تاسو هر قسم حاجت پوره کړي، تاسو هر پریشانی به الله رب العزت ختمه کړي. خو په ښه زړه باندې او دغه شانتي ښه پوره امید سره د عملو کې د الله رب العزت نه د قبولیت امید ساتئ. نو انشاءالله د دې سره به الله رب العزت تاسو حاجت پوره کړي او ستاسو هغه دعاګانې چې کومې تاسو کړي هغه به قبول شي. عزتمندو دا چینل چونکې نوی دی نو ټولو کتونکو خدمت کې دا غرض دی چې تاسو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو در سره لایک کړئ، خپل ملګرو سره چې دی نو شیر کړئ. الله مو همیشه دپاره خوشحاله تر تازه کامیاب او آباد ساته. موږ له اجازت راکړئ ملاوي راتلونکي ویډیو کې د لوی الله په امان.